کابل ښاریان د ښاروالۍ له خدمتونو او وروستیو فعالیتونو ډیر خوشحاله دي. دوی وایي د پخوا په نسبت د ښاروالي فعالیتونه ډیر ګړندي شوي او زیاتوي چې د ښاري نظم او پاکوالي ترڅنګ یې د ښار دننه پلې لارې او خراب سړکونه هم جوړ کړي چې د خلکو لپاره یې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړي دي. فعالیت‌های ښاروالي دیگه نسبت به قبل د ښاروالۍ فعالیتونه د تیر په پرتله ډیر ښه شوي دي، که هغه د پاکوالي په برخه کې دي، که د سړکونو او پلې لارو د جوړولو په برخه کې. ډیره پاملرنه د رغونې په برخه کې ده، یعنی هغه سړکونه چې خراب شوي وو او پلې لارې چې ویجاړې شوي یا کارونه نیم بشپړ شوي وي هغه رغوي، کار پرې کوي او بل یې دا ښه اقدام کړی چې د ښار په پلو لارو کې ګڼه ګوڼه ختمه شوې، ځکه پخوا زیات شمیر کراچۍ ولاړې وې چې اوس هغه لرې شوي دي. که رښتیا ووایو د تیر نظام پر مهال ډیرو خلکو له ښاروالۍ څخه شکایتونه درلودل، ځکه چې ښه فعالیت یې نه کوه، د خلکو شکایتونو ته یې رسیدګي نه کوله، یعنی په هره برخه کې ډیرې ستونزې درلودې. خو کله چې اسلامي امارت واکمني ترلاسه کړې د ښاروالۍ کړنې هم تر ډیره ښې سوي دي. د مثال په ډول د ښار نظافت، د نالیو جوړول او داسې نور فعالیتونه یې ترسره کړي دي او هغه څه چې ماته په زړه پورې دي او خلک یې هم نن سبا ډیر په اړه خبرې کوي هغه دا دی چې ښاري ګڼه ګوڼه او بې نظمي یې ختمه کړې ده. یعنی پخوا هغه کراچۍ چې خلکو ته ویشلې وې ډیره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه او اوس یې ورته یو ځانګړی ځای برابر کړی دی. ټول یې هلته استولي دي چې په دې سره په ښار کې د ګڼې ګوڼې مخنیوی شوی دی. د کابل ښار ډیری اوسیدونکي د اسلامي امارت له راتګ وروسته د ښاروالي کړنې ستایي او وایي چې باید همداسې دوام ورکړي ترڅو مو ښار منظم او لا ښایسته شي. زه خو د یو د ښار اوسیدونکي په صفت فعلا ښاروالۍ په حساب باندې ډېر راضي یم او نسبتا یوازې په کابل کې نه نور ولایتو کې هم ښه کار کړی. خدای دې نور توفیق ورکړي چې نور هم دغسې ښه کارونه وکړي، وطن دپاره خدمت دی، دا زموږ ته د وطن آبادي. زموږ غوښتنه دغه ده چې ښار تر دغه لا جوړ کړي، صفای کړي، کار شروع شي، کار مخته ووسي. طالبان موږ د طالبان زنده غوښتنه ورځین خوشحاله یو، ملت ټول ورځین خوشحاله دی چې ولې کار مخته ووسي، ښار سره تمیز دغه کاروبار مخته شروع یي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي چې دوی د یو منظم ستراتیژیک پلان له مخې مخته روان دي او زیاتوي چې د کال په سر کې هغه 180 پروژې چې تر کار لاندې نیولې وي له بشپړولو وروسته به یې د کال په پای کې له خلکو سره راپور شریک کړي. کابل ښاروالۍ د یو لوی ستراتیژیک پلان له مخې مخته ځي او هر کال هغه مشخص معیارونه چې موجود دي د هغه سره سم د کابل ښار په 22 ناحیو کې مختلف پروژې اجرا کوي، د سړکونو د پخولو څخه ونیسه تر جوچې پورې، تر ښاري تشنابونو پورې، تر خط اندازي په سړکونو باندې او ترافیکي سیګنالونه او نور موارد. نو موږ انشاءالله دغه ډاډ خلکو ته ورکولی سو که دوی هم د کابل ښاروالۍ سره په مختلف برخو باندې خصوصا په عوایدي برخو کې موږ سره همکاري وکړي. بلا شکه کابل ښاروالۍ کولی سي چې په راتلونکي کلونو کې په کابل ښار کې د حالت داسې یو ځای ته ورسوي چې بیا موږ تاسې غیر پلاني ځای ونه لرو او په این حال کې داسې خام سړک موجود نه وي. کابل ښاریان په داسې حال کې د ښاروالۍ د وروستیو فعالیتونو تود هرکلی کوي چې د هیواد په کچه په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ښاروالۍ وروستۍ کړنې او فعالیتونه ستایل شوي دي. عزت الله احمدزی، CMG کابل.